الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ورور سوال کړی او دام ډیر ښایسته سوال دی. وایي زه په دغه حدیث باندې نه یم پوه شوی، یو کس راته بیانو کې ته مې پوه کړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې قیامت ته به نږدې داسې قومونه پیدا شي چې هغوی به په دې ژبو باندې خوراک کوي لکه څنګه چې غوا په ژبه باندې لګیایي. جواب د مسلې اول دا یاد کړئ چې دا حدیث امام احمد راوړی دی، امام بزار هم راوړی دی، او دغه شان یو روایت امام ترمذي، امام ابو داود هم راوړی دی. شیخ الباني دې ته حسن ویلی دی، او کوم علماو چې په مسند د امام احمد باندې تحقیق کړی دی هغوی ورته هم حسن ویلی دی. هغه حدیث داسې دی چې لا تقوم الساعه حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. قیامت ته هغه وخته پورې نشي راتلی چې څو پورې داسې قوم نه پیدا شوی چې هغوی به په ژبې سره خوراک کوي لکه څنګه چې غوا لګیایي. غوا ته هم خیال کړی که نه، دا ژبه راویستې په ژبه باندې ټول خوراک کوي. اوس ګوره د دې حدیث مطلب ناشنا دی، او دا ما د قیامت په علاماتو کې ذکر کړی یم. هغه دا دی دلته مسله اصل دا بیانه شوې ده، د هغه خلکو بدي بیان شوې ده چې څوک رزق لټی بغیر د الله د یرې نه. یو سړی وایي چې دې څه مطلب شو، دې څه مطلب شو. معنی دا ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرې مطلب دا دی چې داسې قوم به پیدا شي چې د هغوی مقصد به رزق پیدا کولی په دې ژبې سره، لکه څنګه چې غوا لګیایي. غوا چې کله خوراک کوي نو چې مخې ته ورته تا څه اچولي دا پکې فرق کوي چې دا پلانې شی دی او پلانې دی او دا بدن له نقصاني دی، دا نه خورم او دا لږ را دې خوا کو، دا پکې وچ دی او دا پکې شین دی، څه فرق کوي دا غوا؟ دقه شان دا سړی لګیایي. دلته د خوراک مطلب دا نه دی چې خوري، خوراک مطلب رزق پیدا کول دي. دروغ وایي په ژبې سره، دوکې ورکوي، قسمونه خوري، کنځلې کوي، ظلم کوي. مقصد د ده صرف هغه رزق پیدا کول دي په دې ژبې سره بس. حلال دي، حرام دي، سپین دي، تور دي، دې سره کار نشته. او دا نن سبا زموږ د زمانې ته وګوره دغه کیسه روانه. خصوصا دلته یو ښایسته خبره مې ذهن ته راغله، خصوصا دا سوشل میډیا والا چې لکه مثال کې ته چې په یوټیوب کې یا فیسبوک کې یا بل څه شي کې ویډیو ورکې، یاره په دې باندې خلک پیسې ګټي. ها پیسې، او په دې خلک پیسې ګټي. نو هغه ته به لازم سبب ویې که نه، تشه ویډیو ورکړه چې داسې تور رنګ پکې خالي څوک یې ګوري، سبب ویې. اوس به دی هر څه وایي خو چې ده ته پیسې میلاو شي. دی دروغ هم وایي، دی به کنځلې هم کوي، دی به فحاشي خبرې هم کوي، دی به د پردو جنکو سره باز هم کوي، دی به د اسلام سپکاوی پکې هم باز کوي والعیاذ بالله، دی به په دین پورې مسخرې او ټوکې پکې هم کوي. مقصد ټول دا دی چې د ده ویډیو وچلېږي چې ده ته پیسې میلاو شي. د پلار نه به هم ویډیو کوي، د کلي د مشرانو نه به هم ویډیو کوي، د مشرانو پکې بې عزتي هم کوي. هر څه ته دی تیار دی، خو چې ده ته اوس پیسې میلاو شي دې ته وایي په ژبې سره خوراک لکه غوا چې څنګه لګیایي. او ځکه یو بل حدیث کې واضح راغلی دی چې دې ته به دا خلک نه ګوري آخره زمانه کې چې راځي چې څه ګټم دا حلال دی او که دا حرام دی، دې ته به نه ګوري. نو دې به لګیایي بس. او دا خو د سوشل میډیا دور دی چې په څه طریقې سره زما دا ویډیو دا وچلی دی بس. اوس ته ورته داسې وایي چې یاره صحیح ده ویډیو به دې وچلېږي خو دې سره خو ته شرمېږي. وایي ودې شرمېږو خو چې شی وچلي. ګوره دې سره ستا قبیله شرمېږي، دې سره ته پښتانه شرمې، د دې د لاسه ته
اسلام باندې به خلک بیا اعتراضات کوي جاهلان چې کوم دي یاره وایي زموږ دغې سره کار نشته خو چې ویډیو وچلېږي دغې سره یاره والله د دې بعضو سپین ګیرو دا ویډیوګانې به ویني سړی ورته حیران شي چې په دې عمر کې ځان لیونی کړی او د ځان نه به یې چې دی ماشوم جوړ کړی صرف دې دپاره چې پیسې وګټي په دې دغه باندې د دروغو اخبار او تازه خبر او تا به ورته وګورې چې تازه خبر ګوره څه شي نن دا چلو شو دا چلو شو دا چلو شو دا سوچه دروغ خو چې صرف څه وشي پیسې وګټي مقصد هغه ټول د پیسو سره دی حالانکه د هر څه چې دی وایي د دې یوې خبرې به ته الله تپوس کې هغې ته توجه نشته خو چې زه صرف پیسې وګټم بازار ته وځي سامان خرڅوي دومره دروغ ووایي چې تپوس یې مه کوه دا شی اصلي دی او زما د په الله قسم چې دا اصلي دی او دا د جاپان دی او دا د جرمن دی او دا د امریکې دی او دغه یو دانه پاتې او نور یې نشته او ستا دپاره صرف په دې در کومه او 5 روپۍ پکې تاوان هم کوم خو تا در کوم ټول دروغ اتفاق چې د چا سره د کار کوي ګور اصل مسله د ژبې د ټوله اتفاق چې د چا سره د کار کوي دروغ دا به موږ جدي شو کو په دې کې به اصلي سامان ولګو دا ته بېغمه شو دا به داسې او دا به داسې او دا به داسې دا به داسې چې سړی ته اخوا شي بیا د خپله منماني شروع کړي دې ته وایي په ژبې سره خوراک لکه څنګه چې غوا لګیایي غوا هم فرق نشي کولی چې تا ورته مخې ته څه ور اچولي دي دغه شان دې هم دې ته نه ګوري چې دا چې زه لګیا دا په حلالو کې لګیا یم که دا زه په حرامو کې لګیا یم دا ډېر ناشنا حدیث دی ډېر ناشنا حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې آخره زمانه کې به داسې خلک پیدا شي چې هغوی کې به دا صفت وي او دا موږ په ډېرو کې لیدلی په ډېرو کې موږ دا لیدلی داسې خبرې به راته وکړي که نه داسې خبرې چې ته به ښه هوښیار سړی او تا به خپلو خبرو کې راګیر کړي تا به ګډوډ کړي دوکه به درله درکړي دروغ به راته ووایي نو احتیاط ډېر کوئ دا ژبه چې استعمالوئ د رزق د ګټلو دپاره نو خبره پرې ښه سپینه او صفا خبره کوه الله به دې په رزق کې هم برکت واچوي په ژوند کې هم او موږ د الله دا بندګي ګورې دې دپاره نه کوو چې الله موږ له پراخه روزي راکوي هغه د الله سره دې تقدیر کې چې څه لیکلي دي که الله موږ غریبانان فقیران ساتي که نه نو بیا به موږ د الله بندګي کوو او که الله مالداره ساتي بیا هم د الله بندګي کوو او که الله په موږ باندې سختې راولي هم به د الله بندګي کوو که راباندې راحت راولي هم به د الله بندګي کوو دا صرف دې پورې خو نه ده ما ته ورځ یو کس ټلیفون وکړو زه په سود باندې کور علم ځان ده بهرو ملکونو کې یاره مې په سود خو کور حرام وي دا خو ما ته هم پته چې حرام دي خو دلته بعضو مولیانو فتوا ورکړي جایز دي نو ما د مولا په فتوې سره خو حلال نه حرامېږي او نه حرام حلالېږي حلال او حرام دا خو د الله په لاس کې دي نو ما د مولوي صاحب سره ته دلیل معلوم کا بیا ما ته وویل دلته یو اسلامي مرکز دی او هغې کې مولا کیني ما ته معلومات وکړه سبا بیا ما ته ټلیفون وکړه که ده سره څه دلایل ما ته خو دا پته نشي چې د سود د حلالوالي دپاره هم څه دلایل شته سود خو داسې حرام دی تپوس یې مه کوه سبا له چې راغه ما ته وویل مولوي صاحب وایي چې د غریب سړي دپاره د یو کور د اخیستو ګنجایش پکې شته د غریب سړي دپاره د یو کور دوه نه زیاتې به نه کړي د یو کور د اخیستو ګنجایش دا پکې شته نو حیران شوم زه نو ما دا خو به دا غریب سبا له نورې قصې هم کوي یو غریب به راشي هغه به دا ووایي چې زما د واده طاقت نه کېږي او دلته خوا کې د زینا یو واده ده که زه داسې یو شپې له ورځم نو بیا خو به ته دې دا هم وایي چې غریب سړي دپاره یوه شپه څه ده یو شپه جایز ده ځکه چې غریب دی بندګي د الله دا به په غریبۍ کې هم موږ کوو دا په مالدارۍ کې به هم کوو په راحته کې به هم کوو او په سخته کې به هم کوو نو خبره مې دا کوله چې حلال او حرام ته ګورئ د دې نه ځان غافله نه کړئ او چې دا بچي تاسو په حرامو باندې رالوی کوي او دې ښځې له دا حرام ورکوي او دې کور کې نورو له ورکوي نو هر څه به هم تباه و برباد شي ته خو لاړې تا نه خو به الله تپوس کړي دې هر څه خو ځان سره دې هغه کور هم بې برکته کړو هغه بچي دې خپل ټول ګډوډ کړو هغه
هر څه دې خپل ختم کړو، لاړ یو څو روپو د لاسه.